د میدان وردګو ولایت نرخونو کنټرول او احتکار څخه د مخنیوي کمیسیون وایي د وروستیو ورښتونو او لارو بندښت له امله د خوراکي او سون توکو قیمتونه په خپل ځای پاتې شوي او پکې کوم ځانګړی توپیر نه لیدل کیږي. دوی زیاتوي له بازارونو څخه وخت پر وخت څارنه کوي. که په عموم کې وایو نو الحمدلله په قیمتونو کې زیات تغییرات نه دي راغلي، هغه که خوراکي توکي دي او که د سون توکي دي. په مغو د پخواني حالت باندې داسې خاص کوم تفاوت نه دی کې راغلی. ورته مهال د سون توکو پلورونکي وایي چې د لارو بندښت او وروستیو ورښتونو د سون توکو په قیمتونو کې کوم ځانګړی توپیر نه دی راوستی. په قیمت کې داسې خاص فرق نه دی راغلی چې موږ ووایو چې فرق راغلی ده. 100 روپۍ هم فرق نه دی راغلی او ستا هر څه ستا په ولایت کې ښه پرېمانه دي، که لرګی ده او که زغال ده، که هر شی دي ښه پرېمانه یې لا تر اوسه هېڅ کوم مشکل نشته. هغوی ګرځي په هفته کې 2 هفتو کې ګرځي او د لارو بندېدل مشکل شته دغه راځي کې قیمتو کې هېڅ خاص توپیر نه دی راغلی. اوس لارې بندې دي، هغوی نه خامخا کې راځي په واورې ورېدو په هغه باندې او هېڅ خاص توپیر نه دی کې راغلی. مسؤلین وایي هېچا ته اجازه نه ورکوي چې په خپل سري ډول قیمتونه لوړ او یا هم احتکار وکړي.